ای زما خوږه وروره او خوږې خورې، دا د مینې نه ډکه قصه را سره واورئ. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپې ناوخته کور ته ولاړه او د کور دروازه بنده وه، د کور د دروازې مخ ته ویده شو تر څو حضرت عایشه د خوب نه راویښه نه شي. خو خبر نه و چې حضرت عایشه د دروازې بلې خواته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په انتظار ویده وه. زما ګرانه وروره او خورې، د قصې مې مطلب دا و د خاوند او د ښځې ترمنځ مینه او محبت وکوئ او سلام دې په هغه چا وي چې دا ویډیو یې کتلې وي او زما سفر سره دې لنډو معلوماتو لپاره فالو کړئ.